درنو لیدونکو السلام علیکم. چین له افغانستان سره د میلیونونو یورو مرستې ژمنه وکړه. چین له افغانستان سره د 200 میلیونه یو ان په ارزښت چې معادلې 26 میلیونه یورو کېږي د بشري مرستو ژمنه وکړه. په دغه مرستو کې دارو درمل او واکسینونه هم شامل دي. لکه څنګه چې پیکینګ کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی، په دغه مرستو کې به نورو ترڅنګ غنم، دارو درمل او واکسینونه هم شامل وي. دغه ډول ژمنه د چین خارجه وزیر وانګ یو د افغانستان د نورو ګاونډیانو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه کړې ده. د هغه په خبره چین په د واکسینونو په لومړۍ بسته کې د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین هم صادر کړي. هغه زیاتوي د چین ولسي جمهوریت دې ته تیار دی چې د کرونا له پاندیمیک سره د مبارزې لپاره نورو مرستندویو عاجل توکي هم افغانستان ته واستوي. وانګي په خپلو خبرو کې د نوموړي وزارت په حواله ویلي دي چې افغانستان له دوه چیلنجونو، بشري ستونزو او کرونا ناروغي سره لاس او ګریوان دی. ګاونډیانو هیوادونو غوښتل له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو دغه هیواد له بحران څخه راووځي. هغه پر امریکا متحده ایالاتو هم غږ وکړ چې پس له وتلو دې هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د نورو هیوادونو په پرتله ډیر مسؤلیت لري چې خپل اقتصادي او بشري مرستې ورسوي ترڅو د افغانستان ملاتړ وشي، په هغه کې ثبات رامنځته او د بحران مخه باید ونیول شي. په دغه ویډیو پراز کې د وانګیو ترڅنګ د پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی و. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.